د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړو څو تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان وايي باثباته افغانستان د پاکستان او ټولو په ګټه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه ده او همدا لامل دی چې پاکستان په افغانستان کې دایمي سوله غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زهید حفیظ ویلي پاکستان افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مهم رول لوبوي او غواړي چې نور باید په دغه هیواد کې د جګړو روانه لړۍ پای ومومي. نوموړي د مسکو ناستې ته اشاره ویلي چې د پاکستان په ګډون ټولې خواوې په افغانستان کې د جګړو پای ورباند غواړي ځکه چې افغانستان کې امن او سوله د ټولو په ګټه ده. طالبان وایي که امریکا پر ټاکلي وخت ونوځي جدي غبرګون سره به مخ شي. د طالبانو مذاکراتي ډلې غړی سهیل شاهین وایي امریکا باید په ټاکلي وخت له افغانستان ووځي. نوموړي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که امریکا تر مې میاشتې پورې له افغانستان ونوځي پر وړاندې به غبرګون وښایي. نوموړي ویلي په 18 میاشتو خبرو کې دوی له امریکا سره تړون ته ورسېدل او د دې تړون له مخې د راتلونکي مۍ تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. نوموړي زیاته کړه هیله مند دي چې امریکا په خپل وخت ووځي او دوی د افغانستان د کړکېچ پر سوله ییز هواري تمرکز وکړي څو په افغانستان کې د سولې یو پراخ سیاسي پلان ته په رسیدو ورباند وشي. او عبدالله وایي امریکا غواړي په افغانستان کې سیاسي مشارکت رامنځته شي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي امریکا د افغانستان د قضیې د ښکېلو لوریو سره په مشورو او روان وضعیت ته په پام هغه نظریات له افغان دولت سره شریک کړي چې پر اساس باید یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. عبدالله له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا په دې باور ده چې افغانستان کې د دایمي ثبات رامنځته کېدو او شفافو ټاکنو ترسره کېدو پورې وخت ته اړتیا ده نو باید له اوسنۍ مرحلې څخه د تلو لپاره یو سیاسي مشارکت رامنځته شي. لیدونکو دا د دې ساتلاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل تر بیا ښې چارې لوی علامه مال